السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ مزاحي تصویران جوړ کړئ. یعنې هغه که ستاسو د ملګري نو هغه تصویران به تاسو جوړولی شئ. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ده، د فني فوټو ایډیټر په نامه ده. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ نو بیا به په دې باندې کلیک سره وکړئ. د هغه رقم ولرل راځي فني ایډیټر ده، بیا فني فریم ده، او د هغه رقم فني کیمره ده، د هغه رقم مایکریټیشن ده. نو تاسو به فني ایډیټر باندې کلیک سره وکړئ. نو د هغه رقم کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به راسئ کوم تصویر تاسو غواړئ چې دغه فني تصویر جوړ کړئ، نو هغه تصویر به وښیاست. ملګرو، ما دا تصویر وښوی. د هغه رقم به دلته راسئ. ګوره دلته ولاړې مو ده. مو خو تصویر له یوه ځای بل ځای ته مثال لري. او د هغه رقم سټیکر ته راسئ. سټیکر په ذریعه سره ګورم فني مضحکه شیان دي، هر یو چې پکار یې هغه ته راخیستی سي. نو ملګرو، زه راځم دې سړي ته ولاړې ژر ورېږدمه. نو دا یو ما راواخیستی، دا رقم یې کښېښوئ. اوس هم دا لیست کوچنی کومه. دا اوس ګوره ما کوچنی کړ ملګرو. نو د هغه رقم که تاسو دا غواړئ چې دا ګوره دلته کښېږدئ، نو هغه چیستو دلته جوړ سو. د هغه رقم اوس دا به ټیک مارک شان سره باندې ولګوئ. دلته زه راځمه، اوس د دې سړي سترګې ورېږدمه. نو دلته به راسئ سترګې به پیدا کړئ. اوس ګوره ما دغه آیز راواخیستل، آیز مې راواخیستی. دا به چیچکې کوچني به کړې، چې کوچني دي کله نو راوبېښې، دلته به یې چیچکې کښېږدې. کله چې دا دلته ګوره تا کښېښوله، هغه به چیستې هلته جوړه سي. ګوله ملګرو، دا ما دلته کښېښوله. د هغه رقم په دې باندې ټیک مارک شان سره ولګوئ. که دې بل یو راخیستی، بل یو به دلته راواخلې. نو هر یو چې په کار و هغه دلته راخیستی سي. یعنې مضاحکه شیان دي، هر یو چې په کار و هغه ته راخیستی سي. نو ملګرو، زه راځم بېرته په بیک باندې سره راسئ. ګوره ولاړ جي آی اف ته. جي آی اف په ذریعې سره دا ګوره فني تصویران دي، هر شی چې په کار و هغه ته راخیستی سي. نو ملګرو، زه راځمه دا خولۍ رقمه. تقریبا زه راځم دلته. ګوره ملګرو، دا رقم دا مې راواخیستی. اوس به دا چیچکې کوچنی کړې. نو هر ځای چې شوی هغه دلته ته د ده سره مثال شوی سي. اوس ګوره ملګرو، دا ما دلته کښېښوی، هغه دلته سو. اوس مې ټیک مارک شان په ولګوئ. او د هغه رقم به دلته راسئ. دا نور ګوره ټول مضاحکه شیان دي، څوک یې روټېټوي، څوک یې ریزر کوي، څوک یې څنګه کوي. نو هر رقم مضاحکه تصویر ستا جوړوئ، هغه ته جوړوی سي. کله چې ته په ټیکس باندې کلیک وکړې، دلته ته بیا ختم سره لیکی سي. اوس دلته رالمه، زه سره لیکمه چې مثال خان، ما خان ورته ولیکئ، ټیک مارک شان په وکښئ. اوس دا هر ځای سره دي هغه به لورې کښېږدې ته. ګوره ملګرو، داسې هر ځای دي هغه تاسې هلته شوی هم سئ. که دې نه غوښتئ، بېرته به دغه غلطي شیان باندې کلیک سره وکړه. بېرته زه په بیک ځم. د هغه رقم کله چې تاسو دلته راسئ سټیکرز ته، دلته زه راځمه. ګوره دغه ته رالم، دلته څه رالې ګوره ان ده، په ان باندې به کلیک وکړې. ګوره ان هغه تصویر چې کوي دی دننه کوي سره. ګوره تصویر دا رقم جوړ کړئ. که چېرې زه اوټ ومه، اوټ یې بیا دا رقم ته کوي. اوس ګوره له تصویر څخه مضاحکه تصویر جوړوي، نو هغه به ستاسو ملګرو باندې استعمالیږي. یعنې هر تصویر ستاسو ور وښیاست، هغه بیا ستاسو په ملګرو استعمالیږي. ګوره ملګرو، دا تصویر ما دا رقم جوړ کړئ. نو اوس که تاسو غواړئ چې دا اوکې کړئ، نو دلته د اوکې باندې کلیک سره وکړئ. او د هغه رقم به دا ټیک مارک شان باندې کلیک سره وکړئ. کله چې دا سیو سو، اوس ګوره سیوینګ روان ده. نو داسې کله سیو سي، ستاسو ګیلري ته به ځي. ګوره ملګرو، دا سیو سو. د هغه رقم که چېرته ته شیرول غواړئ، دلته ته شیروی هم سې. دغه که دې والی بېرته بیک ځي. د هغه رقم که بیا ته چېرې فني فریم ته راسې، دا بیا ګوره جوړ شوي فرېمونه دي، هر فریم چې دې په کار و هغه ته راخیستی سې. دلته زه راځمه. ګوره فني فریمز کې زه دا فریم راښمه. دا فریم چې ته راواخلې، په دا پلس نښان به کلیک سره وکړې، تصویر به ورکړې. زه دا تصویر ورکومه. د هغه تصویر چې دې ورکوي، اوس به دا تصویر ګوره لږ روټېټه کړې او غټ به کړې تصویر. کله چې تصویر لږ روټېټه کوي او غټ یې کوي، ګوره هغه رقم جوړ سي. او د هغه رقم به دا
نو ګوره ملګرو کله چې تاسو بیرته به بیک باندې راسئ دلته به راسئ مایکروټیشن ته په مایکروټیشن تاسو کلیک وکړئ او تصویران به چې شي جوړ به یي ګوره ملګرو ما یو دا تصویر جوړ کړئ او د هغه رقم په بیک باندې ولاړم یو مې دا تصویر هلته جوړ کړئ یعنې هغه په مضاحکه تصویرانو ته چش کوی سئ جوړوی سئ نو ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوي او د هغه رقم ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ په خپل چینل کې هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو نو میلاویږو په نور ښایسته ویډیو کې د خدای په امان